ایا پوهیږئ چې د الله د رحمت له حق څرګندېدو وروسته هم که څوک کفر او انکار ته دوام ورکړي پایله یې څومره سخته ده؟ راځئ د سورة البقره 132 نمبر آیات پیغام تر پایه راسره واورئ. بسم الله الرحمن الرحيم خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. دوی به په هغه دوزخ کې تل پاتې وي، نه به له دوی څخه عذاب کېږي او نه به ورته مهلت ورکول کېږي. دا آیات د هغو کسانو په اړه دی چې د حق له څرګندېدو وروسته یې د الله تعالی له دین او حق څخه انکار وکړ او په همدې حالت کې پاتې شول. د مخکني آیات سره یو ځای د دوی د سخت انجام بیان کوي. الله تعالی فرمایي چې هغه کسان چې په کفر او انکار کې مړه شي د آخرت عذاب یې لنډمهاله نه وي، بلکې په دوزخ کې به تل پاتې وي. خالدین فیها یعنې په هغه عذاب کې به تل پاتې وي. لا یخفف عنهم العذاب یعنې د دوی عذاب به کم او سپک نه کړی شي. ولا هم ینظرون یعنې دوی ته به د عذاب د ځنډولو او مهلت ورکولو فرصت نه ورکول کېږي. دا آیات انسان ته خبرداری ورکوي چې د حق په وړاندې بې پروایي او د کفر په حالت کې ټینګ پاتې کېدل ډېر خطرناک انجام لري. انسان باید د الله تعالی د حق په وړاندې عاجزي وکړي. د آخرت عذاب یو جدي حقیقت دی، نو انسان باید ځان غافل نه کړي. یوازې د دنیا ژوند ته فکر کول ستر غفلت دی. د توبې دروازه تر هغه وخته غنیمت وګڼي چې انسان ژوندی وي. مؤمن باید د الله له عذابه وویریږي او د هغه د رحمت هیله هم ولري. ګرانه وروره، دا آیات یوازې د نورو خلکو لپاره مه اورئ، ځان ته یې هم واورئ. د قرآن هر خبرداری موږ ته د دې لپاره دی چې مخکې له ناوخته کېدو خپل ځان اصلاح کړو. موږ ټول په دنیا کې څو ورځې مېلمانه یو، نن روغ یو، سبا ناروغ کېدی شو، نن له خپلو عزیزانو سره یو، په یوه ورځ به موږ هم د قبر په لور روانېږو. هغه وخت به نه مال راسره وي، نه کور، نه موټر او نه به د دنیا مقام. له ځانه وپوښته که نن مې د ژوند وروستۍ ورځ وای، ایا زه به د الله تعالی د ملاقات لپاره تیار وم؟ د سورة البقره دا آیات باید زموږ زړونه ویښ کړي. موږ ډېر وخت د دنیا په فکر کې دومره ډوب شو چې د آخرت فکر رانه هیر شي. د پیسو، کور، کاروبار، لباس او خلکو د خوښولو دپاره ډېرې هڅې کوو، خو له ځانه دا پوښتنه کمه کوو چې د الله تعالی د ملاقات لپاره مو څه تیار کړي دي. یوه ورځ به زموږ د ژوند کتاب وتړل شي. هغه ورځ به نشو ویلی چې یا الله ما ته یو بل فرصت راکړه چې لمونځ وکړم، توبه وباسم او نیک عمل وکړم. نو هغه فرصت چې نن زموږ په لاس کې دی باید غنیمت یې وګڼو. که لمونځ مو کمزوري شوي وي له نن څخه یې مضبوط کړو. که قرآن مو پرېښی وي له نن څخه یې بیا پرانیزو. که د چا زړه مو مات کړی وي بښنه ترې وغواړو. که ګناه ته نږدې شوي یو له هغې څخه ځان وساتو. او که ډېرې ګناوې مو کړي وي د الله له رحمته مه ناهیلي کېږئ، توبه وباسئ او بېرته الله ته ور وګرځئ. ګرانه وروره، د دنیا هره خوشحالي پای لري، خو د آخرت ژوند پای نه لري. نو هوښیار هغه څوک دی چې د لنډې دنیا لپاره د تل پاتې آخرت تاوان ونه کړي. نن د عمل ورځ د سبا د حساب ورځ ده. تر هغه مخکې چې د کاشکې ورځ راشي همدا نن خپل ځان اصلاح کړه. الله تعالی دې موږ ټولو ته د حق د پېژندلو، د توبې ایستلو، د نیکو اعمالو او د خپل رضا د ترلاسه کولو توفیق راکړي. نو ګرانو مسلمانانو، موږ په دې دنیا کې د څو ورځو لپاره راغلي یو. سهار راپاڅو، کار کوو، د رزق په لټه کې یو، د کور او اولاد فکر کوو، د راتلونکي لپاره پلانونه جوړوو. خو کله کله د هغه سفر لپاره هیڅ تیاری نه کوو چې هر انسان به خامخا ورته ځي. یو وخت به داسې ورځ راشي چې زموږ سترګې به د دنیا له هر څه پټې شي. زموږ کور به پاتې وي، مال به پاتې وي، دوستان او خپلوان به پاتې وي، خو موږ به یوازې خپل اعمال له ځان سره وړو. نو له ځانه وپوښتئ که نن زما د ژوند وروستۍ ورځ وای، زه به الله تعالی ته له کومو اعمالو سره مخ کېدم. شیطان انسان ته وایي سبا به توبه وباسئ، سبا به لمونځ شروع کړئ، سبا به قرآن ولولئ، خو موږ نه پوهېږو چې زموږ سبا به راشي او که نه. څومره انسانان و چې پرون زموږ په منځ کې وو، خو نن د قبر په تیاره کې دي. هغوی هم زموږ په شان د راتلونکي لپاره پلانونه لرل، خو د دوی فرصت پای ته ورسېدی. ګرانه وروره، د دنیا مال به درنه پاتې شي، خو ستا عمل به ترسره وي. د خلکو تعریف به درته ګټه ونه کړي، خو د الله رضا به درته نجات وي. راځئ چې له نن څخه خپل ژوند بدل کړو، د الله تعالی په لوري یو ګام واخلو. ځکه څوک چې الله ته ور وګرځي الله تعالی یې هېڅکله نه ضایع کوي.